د افغانستان، سریلانکا او زیمبابوې لوبو په اړه تازه جزئیات. دا چې لوبه کله ده پوره معلومات را سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو. السلام علیکم. د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د 50 شلوریزو نړیوالو سیالیو ترڅنګ به په نږدې راتلونکو کې د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ هم 4 شلوریزې او 4 50 لوبې ترسره شي. د دغه لوبو د نیټو رسمي اعلان ځکه ځنډول شوی چې د کرونا خطرناکې ناروغۍ له امله هر څه په نړیواله کچه په ټپه ولاړ دي. دا لوبې به په آسیایي او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره ګټورې تمامې شي. هیره دې نه وي چې په الف لوبډلې ترکیب کې به ډیری ملي لوبغاړي شامل وي. باید وویل شي چې له یادو دواړو هیوادونو سره لوبې د هغوی په کوربتوب پلان شوی دی. د یادو سیالیو په هکله د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه له دې وړاندې له رسنیو سره خپل نظرونه شریک کړي، خو د لوبو د نیټو اعلان به د کرونا ناروغۍ ته په کتو اعلان شي. د یادولو ده چې د یو شمېر نورو هیوادونو له کرکټ بورډونو سره هم د 2 اړخیزو لوبو په مخه خبرې اترې شوي دي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.